د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک خبره شروع ده. او ما ویلو چې د مدینه منوره خلکو دا شکر پنګې ته لري کسړه څه مسله جوړه دا کټ کدا دا طرفه څه مسله جوړه چې نبی علیہ السلام مبارک سره د مدینه منوره انصارو د مینا د غونډې لاندې بیعت کړو 3 کاله بیعت عقبه. عقبه غونډې ته ویو په اخیری کال باندې د حج په موقع چې کوم 2 کسانو یا 3 کسانو بیعت وکړو او هغه کسانو د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو کوم حال ولید چې په مکه کې د دوی جون محفوظ نه دی او دوی ته مختلف قسم سزاګانې ملاویږي او تکلیفونه رسیږي. نو هغه نبی علیہ السلام له د هجرت دعوت ورکړ چې ته د مکې نه هجرت وکاو مدینه ته مونږ سره لاړ شه. نبی علیہ السلام هغه دعوت قبول کړ او په د نبوت په 14 کال باندې پیغمبر علیہ السلام صحابه ته پټ حکم ورکړ چې څوک مدینه ته هجرت کوي نو لاړ دي شي. حضور پاک فرمایي چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وخو چې هغه شګلن ازمکه او د کجورو باغونو پکې. نو لومبه زما ذهن تداراله چې دا یمامه بی دا په یمن کې یو علاقه ده. بیا راته دا خبره وښول شو چې 3 ځای نه دي، د 3 کې ستا یو ځای د هجرت دی، یو یمن دی، یو بحرین دی او یو شام دی. او نصرین په شام کې یو علاقه ده. وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله. لکه څنګه چې د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیہ السلام خوبونه لیدل، دغه رنګې د هجرت د پیغمبر علیہ السلام د دین د خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده. نو د هجرت نه مخکې نبی علیہ السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښو چې خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده. نو پیغمبر علیہ السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاته هم تکلیفي او څوک هم د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي. او د مدینې خلقو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو، هغې دعوت هم ورکړ چې تاسو مدینې ته راځئ. او ما درته ویلي چې پیغمبر علیہ السلام بعضې صحابه هم لېږلي وو مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلق مسلمانان کړي. یو 2 کسان روان شو پټ بتلل چې د مکې کافر خبرم نشي او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینه شریفه ته. په دې اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه او د هغه بیبي و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی و. د حبشې نه واپس راغلل مکې مکرمې ته او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړ. یو دوی دی یو سره یو ماشوم بچی دی. عجیبه واقعه ده. د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه. د ابو سلمہ او د ام سلمې دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو. د ابو سلمہ دا ښځه ورته وایي د ام سلمہ وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو. زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما تا 2 په جنت کې یو. دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی
که ته زمانه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر دی تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي، ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه وي. دومره مینه وه یو بل سره. او بیا اتفاق دا چې دا خاوند مدینه منوره کې وفات شو، دا ډېره غمجنه وه. دا وایي ما تورې جامې اغوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې چي، او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاوند پسې داسې جړا کوم چې د قیامته پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي، یو بل ته به نقل کوي، داسې جړا به کوم. وی ځان مې تیار کړه، د مدینې یو بله ښځه وه هغې م را سره ځان تیار کړه چې مونږ به ویر کوو جاړو به. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو. وی ما ته یې غږ ونه کړو، خو بلې ښځې ته یې وویل چې د کوم کور نه خدای دوه ځله شیطان ایستی دی هغې ته بیا شیطان را دننه کوی. یو ځل د حبشې هجرت شوی دی، یو ځل د مدینې. وی بس زه پوه شم. وی ما ته یو دم وخاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي. ما الله زما د مینې خاوندو ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و. وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي، واخلف لی خیرا منها، او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي. وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم، خو زما د خاوند نه بهتر خاوند بلا بل څوکي چې ماله به خدای راکړي، د ده په شان خاوند خو بل نشي کېدی. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه. وی ماله خدای د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوسته، د چا د خو بدل الله نه یېری. نو وی مونږ دواړه چې د حبشې نه رالو نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده، نو مونږ ته اجازت وشو. نو ایزا او خاوند مې مدینې ته روان شو، او هغه ماشوم بچی چې کوم سلامه دی را سره دی. چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل، او زما خاوند ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه ده چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې، دا مونږ خرڅه کړې نه ده. که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ له خپله خور لور راکړه. وی دې ته جدا کړم، خاوند مې یوازې که، خاوند خو مې لاړ مدینې ته او زه بچې پاتې شو. وی دې کې د خاوند د قوم خلک رالل، هغې وی ښه تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه، دا خو دا ښځه وه چې کوم خی بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ته جدا کړه، نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې. نو یې بچې رانه زما د خاوند قوم یو. وی یو ماشوم زویم رانه لاړ، خاوندم لاړ. وی ټوله ورځ به مې جړل، او د مکې صحرا ته به ووتم هلته به مې جړا کوله، او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کامله، او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو، به څه کوم؟ عرب خو سخت خلک دی، یا خدایه څه به کېږي. وی یو ځل مې جړل په مکه کې، او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان را باندې رحم راغی. هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره، ورته یې وی چې ګورئ چې دا د خپل خاوند سره خوشحاله ده، په مدینه کې او بل ځای خوشحاله ده، نو تاسو پې څه کوئ؟ پرېږدئ، تاسو خو دې دپاره وایاست خاوند سره خوشحاله ده، نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي تاسو یې څه کوئ؟ نو زما د قوم خلک یې راضي کړل. نو بیا هغه سړی لاړ او زما د خاوند قوم والا ته وی چې بس دا ښځه دي خاوند له دا بچې وله راکې. نو یې بچې یې راکه ماله. نو یې ماله یو اوښ راکه. وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شوم او مدینې ته روانه شوم. څومره سخت سفر دی، 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منورې پرېوځي. اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دا موټر وی، دا خو لږ اسانه ده. زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی، اصل 480 کیلومیټر جوړېږي. دا تقریبا 500 کیلومیټر مزل لکه دې نه لاور ته ځي، او په شاړو کې دشتو کې بیابانونو کې پنورونو کې په بارانونو کې یک تنها د خپل بچی سره بچی غیږ کې واغېسته او په اوښ سوره شوه روانه شوه. دا څومره ګران کار دی، احسان کار خو نه دی.
وی چې د مکې مکرمې نه لږ بار ووتو تنعیم ورته وایي تنعیم یو ځای د هغې ته ورسېدلو نو عثمان ابن طلحه دی را سره میلو شو دی دغه وخت کې لا کافر و وروسته بیا دی مسلمان شوی دی دی وخت کې لا کافر و نو دی خو به یو بل پیژندل 3 میله چې ووته روان یم وی عثمان ابن طلحه ما ته وی څه کې وی ما ورته وی چې زه مدینې ته هجرت کوم خاون مې ملته د بچی خلکو خاطر خو پته وه قوم اجازت راکړه او د خاون قوم بچی م راکړه زم هجرت کوم مدینې ته وی ما ته وی څوک دی د سره وی ما ورته چې هېڅ څوک را سره نشته وی څوک خو به د سره خامخا وي وی ما ورته چې لا والله الا الله و بنی هذا قسم په خدای که بل څوک را سره وي یو را سره الله دی یو را سره دا بچنګی دی بل څوک نشته لا والله الا الله یو الله دی و بنی هذا بل دا راکوټې بچنګی دی بل څوک نشته وی ښه ویړی را باندې خفه شو نو زما د اوښ مهاري ونیوه او ما سره په ملګرتیا کې روان شو وی دا عثمان نه مې بهترین انسان بل نه دی لیدلی وی چې کله به مونږ دمه کوله وی ده به په قلار زما اوښ سملو او اوښ به یې وتړه او دی به لرې لاړ ما ته به یې شا کړه یو اون یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوښ نه کوزه شوم ما به خپله جد پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوښ ته به وختم نو دی به راغی نو زما د اوښ مهار به یې ونیوه نو را سره یې دا 1500 څه کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم وی ما ته وی چې ستا خاون به دې کلي کې د خلکو سره دی نو زما اوښ او زما بچی یې پرېښود او دی رانه واپس له مو کافر لا مسلمان نه دی لیکن زړه کې دومره محبت و یو بل سره رحم خو د کافر په لکې وي نو بویه ته الله د هغې صلاح عثمان له ورکړه وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم رونه نیسي وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم وی زه خو پټ نه ځم راغی د بیت الله نه تاو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړ ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنی مې که مې نه پیژنی څوک نه پیژني ما پیژنی او زه روان شم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړه صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی د ابوبکر دا خیال و چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانتې دی او نبی علیه السلام به نه ځي او صحابه به ځي وی د الله رسوله زما هم هجرت تړه کېږي که دې خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته ایسار شه ما پورې ایسار شه وی صاحب ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته م اجازت وکړي ته ما ته ایسار شه بس پوه شو 2 خانې واغشتې او په هغه 2 خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8-9 ورځې سفر دی هغې سربې کړې چې سربې یې کړې بی بی عائشہ صدیقه فرمائی وی یو ځل نبی علیہ السلام د غرمې راغی د غرمې به داسې وخت و چې عموما به څوک د کور نه بار نه وتل مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل دا خبرې ولې کوي دا ملګري ته خبرې به کوي شور ولې کوي د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل عموما به خلک ودو وی نبی علیہ السلام راغی په سر مبارک صادر اچول چې وی څنګه را دننه شو وی ما ته فورا ابو بکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیہ السلام راغی وی دا وخت خو د ګرځېدو نی غرمې خو خلک ودي خو سلانجه پیښه ده ساجت یې دی راغی وی چې راننه وه وی اخرج من عندک چې څوک در سري دا بار وباسه یو پټه خبره کوم وی صاحب بل څوک نشته 2 لوڼه مې دي یو بی بی عائشہ ده او یو بی بی اسما ده جباری څوک نشته وی قد اذن لی فی الخروج وی ما ته خو د هجرت حکم وشو وی الصحبه د الله رسول زده مرګرتیا درخواست کوم ما ځان سره مرګري کا وی ته مې مرګري وی 2 خانې مې غشتې دي یو استا نبی علیہ السلام په پیسو بالم اما بغیر ثمن فلا به پیسو نه علم وی صاحب ما تعالی غشتې دی ټیک ته چې مال دې غشتې را خو پیسې به در کوم په سوچ دې غشتې به در کوم علما وی ولی نبی علیہ السلام دلته خیراتی قبول نه کړو پیسې ورکړي د هجرت یو عظیم سفر دی
او ډېر لوی د ثواب سفر دی. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې دا زه په خپله وخه وکړم چې دا لوی ثواب ما ته هم میلو شي. وی صاحب کله به ځو؟ بس وی انتظار کوه زه چې کله رالم ځو به. او چې دې خوا صحابه یو مدینې ته تلل د مکې په خلکو مهیبت راغی چې دا خو که یو دوه درې داسې ځي مکه خو به مونږ ته خالي پاتې شي، دا به څه کېږي؟ او که دا مسلمانان ټول اوتل او بار یې ځان له ملګري پیدا کړل او سبې زمونږ په مکې حمله وکړه نو بیا به څه کېږي؟ نو دوی یو میټینګ وکړ مکه کې. ابوجهل او دوی راغونډ شو او یو میټینګ یې وکړ، لګیا دي مشوره کېږي. قرآن حکیم کې الله تعالیٰ فرمائے وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ، دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول. لیثبتوک، چاوی وی لکه داسې کار به وکړو چې مړ به کړو، چاوی قتل او به تړو جیل کې به واچو بند به کړو. دا ابوجهل هم پکې، دا شیطان هم پکې یو نجدي شیخ په شکل ناستو. وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم، مم شامل کې خری بدله درکړه ډېره ښه. وی صاحب کوټه کې به بند کو او جیل کې به واچو. دا شیطان پاسید وی نه دا رې غلطه ده، ځکه غلطه ده چې د لوی قوم دی، یو 10 ورځې به جیل کې وساتئ، شل به وساتئ، میاشت دا قوم به د نه خلاص کړي. بل کس پاسید وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو وطن نه به وباسو. دا شیطان بیا پاسید وی دا هم غلطه خبره ده. وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې کدیم بار وویسته ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي. ابوجهل پاسید وی زما خدا رې ده چې مړ به کو، بس قصه به خلاصه شي. دا شیطان چې د سپینګیري په شکل ناستو دی پاسید زنده‌باد دا رې ټیکته. خو یاره وجنه به څنګه؟ د خلوی قوم دی څوک بې وجني، د قوم دشمنۍ ته به څوک غاړه ایږدي. وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو کس راپاسي او په شریکه به حمله وکړو. نو د قوم به د چا نه بدلوي؟ ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی. بس وی دا په دې فیصله وکړئ. خدا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړئ. ګورئ وی بس بېګاله دا فیصله، بېګاله به هر قوم نه یو کس راپاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونځي او د کور نه ګېټ چاپېره به دې تو شو او چې بس حمله به پې وکړو، بس په شریکه به یې مړ کړو، مسله خلاصه شو. ایضا الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټینګ شوی او څه خبرې شوې وې د ټولو نه خبر کړ. وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ لِيُثْبِتُوكَ، ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي او یقتلوک، یا دې وجني، او یخرجوک، او یا یې د وطن نه وباسي. او دوی سکیمونه جوړی. یمکرون ویمکر الله، و الله وی زم یو تدبیر دله جوړوم. دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي، په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی. والله خیر الماکرین، الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کړي ستا خلاف، زم یو تدبیر جوړوم، زه به دې وباسم، هېڅ فکر چې ونه کړي. نبی علیہ السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت دی په کور کې او د مکې دا هرې کورنۍ یو کس راغی او تورو په لاس ګیر چاپېره مسلح علاقه محاصره کړه. بس ورځو پې چې کله شپې نیمه تېره شي او پې حمله کوو. هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته، وی کافر راغلی دی او ګیر چاپېره درنه تاو دي وسلو په لاس او د هر قوم مشر پکې شته. ستا دپاره به زه هدایت در کوم، لږې شګې به والې او راپاسه او دا شګې ونوله او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کړي او ته به ترې نیغ ودېس پروا چې ونه ساتې. ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی، خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم، یو طریقه به جوړوم. والله خیر الماکرین، د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی. چې څنګه نبی علیہ السلام را پاسې دا شګې واغشتې او وینوستې او دا آیت یې ورسره ووی چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شاهت الوجوه د دې دا مخونه دي رسوا شي، دا نظر دی ړوند شي
هغه شګې ولوستلې، الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور ورسول. الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وی دا ویشتل خو تا کړي دي، بېشک خدا تا نه دي کړي، دا مونږ کړي دي. دا چل د ویشتلو د تمون خولی دی، او دا ویشتل د ظاهر د ویشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو، دا زما په لاس کې بس چې هغوی سترګې مږلې نبي اسلام ته نیغ ووت، نیغ لاړ. حضرت ابوبکر صدیق کره لاړ. ابوبکر صدیق ته یې وی شابه روزه، هغه مخکې نه په تمه کړی و. بیبي اسما زر زر ولا سامان تیار کړ، سخت ورځ ده اوس چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر نوزی او د هجرت په سفر دی، او ناګهاني ځي فورا. نو کور سنو لږ ستوانې ولا فورا تیار کړل، ستوان او سنور څه سامان وغې ولا یو بوجګۍ کې واچول، د تړلو تار نو چې په هغې ولا سر وتړي. نو بیبي اسما یو کمربندو، یو نطاق به ورته وي، پخوا د ښځو به د دې پرتوګ د پاسه اچو د حفاظت د پاسه، زر هغه کمربند اوس پړده ویش په مین. نو په نیمې ولا د هغه بوجګۍ خلو تړله او نیمې ولا په هغه سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخاني که په لاره پسې خوراک مرک کوئ. دی ورکړل ولا او دواړه ووتل، او دوی ته یې وی چې چاته غږ مه کوئ، پټې پوی کړل. خو مونږ نیغ فی الحال مدینې ته نه ځو، مونږ ځو او په غار ثور کې بره یو غار دی په جبل ثور کې، هغې کې به مونږ یو څو شپې تېرو، بیا به مدینې ته ځو. ګوره الله ورته دا چل وښو چې که مونږ نیغ اوس ځو خو دوی را پسې د لارو باندې راځي، لانجه جوړېږي. نو مونږ به یو 3 ورځې پټ شو، دوی به منډې ترړې ووایي دوی ته پته ولګي چې سړي خو رانتلي دي، مونږ به دلته یو. نو چې کله خلک ښه په قلار شي بیا به مدینې ته ځي. کافر خو اوس ګیر چاپېره ولاړ دی، چې ولاړ دی یو سړی پرې راغی، وی څه ته ولاړ یې؟ وی د فلان کې انتظار کوو، حمله به پرې کوو. وی خو ما ولید داسې لاړه، ما ولید اوس داسې لاړ. وی څنګه داسې لاړ؟ وی دا په سرونو دا خاورې څه پرتې دي. نبی علیہ السلام وی دوی سترګې مږلې ما ته بق بق کتل، او زه مخکې تېر شوم او زه یې نه لیدل. همدغسې ده رب العالمین چې د چا مدد وکړي که نه، قسم دی که څوک هغه ته پوټې نقصان نه ورسوي، خو چې الله د چا مدد وکړي، الله یې مدد وکړي. دوی ورلل، شپه ورو ورو تېرېږي، په دې سلو کې ګوري چې خوند یې ونه که په کور ورننوتل. چې ورننوتل حضرت علي د پیغمبر علیه السلام په بستر هملاستو، هغه یې راونیو. ملګری څه شو؟ وی ما ته څه پته لګي؟ څه شو؟ وی دی نو ستاسو مخکې ووته، وی زموږ مخکې څنګه ووته؟ وی لاړ ما ته پته نه لګي. او علي صاحب یې په دې خپله بستره دې دپاره سملولی و چې نبي علیه السلام سره د کافرانو امانتونه پراته. ګوره دې وخت کې به یې مو سره امانتونه کېښودل. امینو. وی چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا، او ته مونږ پسې مدینې شریفې ته را روان شي. هغه نظر بند کړ، خو بس په هغه خو کار نه کېده. نو بیا خو شي که پرېښود. چاوی الک ابوبکر کله به پټ شوي، ځکه هغه سره ډېر تعلق و. لاړل حضرت ابوبکر صدیق سره. بیبي اسما وایي چې راننوتل، وایي ما ته پلار دې څه شو؟ وایي چې زه نه یم خبر. چېرته وتی دی؟ ما ته پته نشته. نو ابوجهل داسې یو مضبوطه سپېړه ماله راکړه، حالانکه ظلم دی اوس پر دې جینۍ له ولې سپېړه ورکوې؟ وایي دومره مضبوطه سپېړه یې راکړه چې زما په غوږ کې والی و هغه ماته شوه، رانه لاندې پرېوته. بس دوی ساړه شو، اور پې بل شو چې خدای دا څه شو، زمونږ سړي څه شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه، ای د مکې خلکو که تاسو د سره مدد نه کوئ، فقد نصره الله، الله ورسره مدد کوي. وی که ورسره اذ اخرجه الذین کفروا، دا عامو خلکو ته، یوازې د مکې ته نه، عامو خلکو ته الله اعلان کوي که تاسو بالکل پس د نبی علیہ السلام مرسته پرېږدئ او مدد نه کوئ، نو ولې زه نه یم څه؟ فقد نصره الله، ما هغه وخت کې د مدد کړی چې کور نه دشمن ګیر چاپېره ته و. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، د خلکو د کافرانو وویسته، او 2 کسانو، ثانی اثنین 2 کسانو ویویستل. نو چې دی لاړل غار ثور ته، یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډېرو، علم قیافه ورته وایي، د دې قدم نه پته لګوي چې دا د چا قدم دی.
نو اسې نه دی به مونږ پسې راځي زمونږ د قدمونو نه پته لګی. نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه که په هغه غار کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نی لږ دې په شا وړم، نو د غاره پورې یې وړم. نو غار کې دننه شو. چې غار کې دننه شو الله ولا مدد وکړ. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل سکینه، ما په خپل اطمینان راوستو، سکینت او ټینشن مې ولا ختم کړ. بنده خو پریشان ای کنه چې دشمن دلته را نشي، بچی را لمړه نه کی، بل څه غم پیر نشي. نو انزل سکینته علیه. قرآن کې الله وی ما په الله کې ولا اطمینان واچو، بے غم مې کړ، ټینشن مې ولا ختم کړ. وأيده بجنود لم تروها، او داسې لخکرو باندې مولا حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي، تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ. هغه څه دي؟ هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ او جولاګي راغی، عنکبوت ورته وایي، هغه پکې زر جاله جوړه کړه. او یو کمتره راله صحرایي، هغه پکې ځان له جاله جوړه کړه او پکې کېناسته وږی پکې واچول. ګوره په یو رکوټي بوټي ولا خدای حفاظت وکړو. او د جولاګي د کور نه کمزورې کور بل نشته. قرآن کې الله فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، وی په ټولو کورونو کې بیکار او کمزورې کور د جولاګي دی چې هوا پې راشي نو کور یې ختم کړي. په هغه کمزوري کور خدای د پیغمبر علیه السلام دفاع وکړه. الله چې کوي د جولاګي په کور هم د انسان دفاع کولی شي که نه شي کولی. او چې الله وغواړي نو په یو رکوټي مخلوق هم انسان هلاکولی شي، لکه په ماشي نمرود هلاک کړ. ماشي څومره کمزوری شی، معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي، لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټي طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټي سیز بنده هلاکولی هم شي. په ماشي نمرود هلاک کړ، غر کې کپې. او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو. او کمتره په حیواناتو کې کمزورې بېزړه حیوان دی، په هغې ولا حفاظت وکړو. بی بی اسما با او هغه غار ډېر اوچت دی. غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی، ډېر لوی مزل دی، ډېر اوچت دی. چې کم سړی بلدي د غر د خطو خو ټیک تا، لیکن چې کم نابلدی که نه نو 2 نیمې 3 ګنټې کې به ورته رسېږي. آسان کار نه دی، ډېر زیات مزل دی. څه شو؟ وی لاړ جوړو، وی اوتلی دی. وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښې یې، څه به یې درته پرېښې هم نه، نار به یې پرېښې. واقعي چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه، 10,000 درهم ابوبکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې کېښودل. 10,000. وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف یې نه وي، مسلمانان راځي نو دا هغوی له ورکوه. 10,000 درهم. او د هجرت په موقع سره 6,000 درهم هغې ځان سره واغېشتل، مدینې ته روان شو. وی تاسو خو به نار نور پرېښې بچې، هېڅ پې هم درته نه یې پرېښې. نو دې په سترګو ړوند. نو بی بی اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او المارۍ کې کېښوده. وی بابا راشه. نو دې یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ولې لاس کېښود. وی دومره پیسې یې راته پرېښې وي. وی ښځه بچې ما وی کني نارې پرېښې. قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې، په مناقب او په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت مرګرتیا او په مال کې چې ما سره چا کړی دی هغه ابوبکر صدیق. او که ما سره چا ښېګړه کړې ده نو بدل مې ول خلاص کړی دی، په ما د هېچا احسان نشته سوا د ابوبکر نه. د هغې احسان زما په غاړه پروت دی، هغه له به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه، انتهایی زیات محبت او انتهایی زیاته مینه ورسره. او دی فرمایلي وی کم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي. دا خلافت ته اشاره ده، بادشاہ به امامي چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته، دی به امامي. او د جومات دروازې چې څومره دي
ټولې بندې کې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه د کړکۍ کولو پرېږدی باقي ټولې بندې کې د ډېر صفتونه شوي دي. یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه سمال غوښته وی سار له راشه بیبي ورته وی صاحب که سبا مې ونه مونتې بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي وی ابوبکر له ورشه بدل کړي دا هم د هغه خلافت ته اشاره او یو ځل یې ووی وی پړه کې مې یو ارمان مې دی پړه کې او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم په منډه یې راوړم خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه خبرې لکه چې زه خپل جیب ته لاس در نه کوم خو چا سره مشوره نه کوم کنه څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي دا مې پړه ارمان دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودرېږه دا غار مخکې را صفا کړه ټول غار یې صفا کړه او غار کې سوړې وې هغه شاړ غار و نو خپل څادر یې وشلو او په هغه سوړو کې یې ورکړل یو سوړه پکې پاتې شو یا یو دوه سوړه نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته ویل سره دننه شه نه کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې نو پیغمبر علیه السلام راغی ورو د سینې ته یې ډډه وواله او د غار ته ډډه واله نو جلال الدین سیوطي هم لیکي نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي ناګرې د حضرت ابوبکر د خپې له ټک ورکړي دی اوس بیا هم خپه نه لر کوي حالانکې د مار څومره سخت زهري که بل سړی څومره چغې به یې والې بیا هم خپه نه لر کوي چې هسې نه خپه لر کړم او دا مار روځي پیغمبر علیه السلام ونه خوري او اوښکې ترې روانې شوې هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې راویښ چې ابوبکر خیر دی وی صاحب دې غار کې مار څه شي وخوړل وی دې خوا کړه خپې دې خوا کړه پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېشت او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې حضرت ابوبکر وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما ونه راته درد شته خبره ختمه زه وایم فهم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده چې حضور پاک ورته ډډه والې او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي ډېر لوی د منقبت خاوند او د فضیلت خاوند او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبی علیہ السلام د مار نه هم تپوس کړی دی دا ولې دی وخوړ د حیواناتو سره هم پیغمبر علیه السلام خبرې کړي دا معجزه ده د معجزاتو بیان برته انشاءالله یو جمعه کې کوم وی صاحب دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان ملګري ورسره نو وی چې د نبي آخر الزمان به دې غار ته ځي او دلته به یو درې شپې کوي نو زه ځکه دلته پروت وم وی نن را باندې خوشبویي ولګېدل نو راتلم خو لار بنده وه نو ما ځکه ټک ورکړ کافر خواره دي ګر هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغې ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل وی دې ځای پورې خو قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته دې نه مخکې نشته نو غار ته ور ورسېدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دی کافر دی او غار له خور ورسېده او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وی ابوبکر که دوی مونږ لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې مونږ نه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته څه وایي وی غم مه کوه فکر مه کوه ان الله معنا الله مونږ سره دی نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یېرېده وایي وروڼو یو حزن دی حزن یو خوف دی یرې ته خوف وایي لا تخف حضرت موسی علیہ السلام ته الله وایي لا تخف مه یېرېږه انه لا یخاف لدی المرسلون
پیغمبر چې مونږ سره دی ولې یریږي؟ خوف روع وتویرتا فلما ذهب عن ابراهیم الروع، ابراهیم علیہ السلام باندې یو ځل هیبت راغلی ایرت لاړه. نو خوف او روع یریتا وي، حزن خو یریتا نه وای، دا معنا غلطه ده چې لا تحزن مه یریږه، لا تخف کوي نو بیا به معنا مه یریږه، لا تروع کوي نو دا معنا به وچې مه یریږه. حزن څه ته وایي؟ حزن هغې غم ته وایي چې چاته د بل چا نه پیښ شي، لکه زوی ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي، مال ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي، هغې فکرمندۍ ته وایي، هغه سوچ او فکر ته وایي چې د بل چا نه ورته ورسیږي. نو نبی علیہ ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي، په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبی علیہ السلام ته څوک تکلیف ونه رسېږي. لا تحزن معنا څه؟ لا تحزن، زما متعلق فکرمند کېږه، ما زما متعلق سوچ او فکر او غم مه کوه، ان الله معنا، الله به زما مدد کوي او ستا به مدد کوي. او لصاحبه، لصاحب الغار نه وي د غار ملګري نه، لصاحبه خپل ملګري ته وایي. یو کافره بل ته وایي هلکه وایي په دې غار کې چېرته دننه نه، بل ورته وایي د غار په خوله کې چې کومه اونه ده دا خو د نیکه نه مشره ده، او چې دې لاره باندې تلل نو دا جولاګي دا جاله نه روانې ده او د کمترې دا جاله نه روانې ده، بې وقوفه. نو ترې روان شو. د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره، هغه به ګډې چیلې سرولې، نو د دې غار خوا کې به یې سرولې، د دې غر ویښ کې. نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې، نو ده به زر وشړلې غر ته به یې وخېجو، نو هلته به یې تپې واغېشتل، نو حضرت ابوبکر او په نبي علیہ السلام به یې وستل. او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې، روخیارو د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې. نو د شپې به لار په تیاره کې نو د نبي علیہ السلام سره به یې شپه وه، نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې. نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته پته ونه لګي چې دې بار دی. د سهار وختي به کلي کې و چې څوک دې خبر نه شي. 3 ورځې نبی علیہ السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړې چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي. نو بیا ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ، یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه، د هغې سړي نوم عبدالله ابن اریقط، او هغه سړی کافر و او د لارې ښودونکي ماهر و. دا به قانون و چې دې کې به دا ماهرین خلق به په هر کلي کې هغې ته به لارې معلومې وي. نو قافلې چې به تلې که نه، قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې، نو یو لار ښودونکي به ورسره و، هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله. دا لارې بار چاته نه وي چې قافله روکه نه شي، په بل طرف لاړه نه شي. نو دا عبدالله ابن اریقط د لارې ماهر و، د سره مخکې نه په پیسو خبره کړې وه، وایي مونږ به مدینې ته بوځې، خو په داسې لار به بوځې چې ناشنا لرئ، هغه یې بېغمه اوسئ. او د مخکې نه ورته اوښانې مواله کړې وې، نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته، او نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق راوتل. 2 اوښانې وې، یو پیغمبر علیہ السلام او یو ابوبکر، یو هغه عبدالله ابن اریقط چې چاته لار معلومه وه، او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره. دا د 4 کسانو قافله روانه شوه، او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل، دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې. نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل، نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه او د زیارت ورځ وه. نو په غار ثور کې جمعه خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې، 28مه 29مه او 30مه. او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخرو، نو رجب پسې بیا شعبان راځي. د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو، دا په لومبي په چې 28مه 29مه 30مه، نو په لومبي تاریخ د ګل په ورځ بیا د غار ثور نه ووتل، او راتلونکې ګل په ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې، د راتلونکې ګل په ورځ باندې په 8 تاریخ مدینې منورې ته ورسېدل. دا رجب نه زه خطا شم، دا سفر
د سفر اخیری د سفر 28مه وه، نو د 28مه 28مه 29مه او 30مه د سفر دا په غار کې تېره کړه او د ربیع الاول په لومبي تاریخه د ګل پر ورځ روان شو او په 8م تاریخ د ربیع الاول د ګل پر ورځ په باده دلته د مکې خلکو میټینګ وکړو، ویې لکه داسې کار دی چې سړی را نووت ته روانه شوه، نو اعلان یې وکړو، وی که چا نبي علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه هغه له به د 100 خانو انعام کوي. 100 خان داسې دي لکه دې زمانه کې چې 100 قیمتي موټر یې څوک چا پسې انعام کوي او ډېر قیمتي شي خو اوس هم ډېر لوی قیمت شی 100 خانو انعام یې وویسته. دا بدماشان او اجرتي قاتلان خواره شو ځای په ځای او نبی علیہ السلام خو دلته غار کې دی او دوی لارې ګوري پیدا یې نه کړ. او چې پیغمبر علیه السلام کله روان شو په دې اوښه او د مکې نه بار شو او دې مکې ته یې مخ کړ او ډېر یې وجړ. خپل وطن پرېښودل اسان کار نه، مکې ته یې مخ کړې، بما احبک الی من بعد، ما ته څه خوښ ښکاري، ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی، ما سکنتو غیره کې، نو ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی. او بیا روان شو د مکې مکرمې ووتل، قافله روانه شو. یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو، وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار له مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ، یو شان ریګولر متواتر. نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده، غټه د هغې سوري ته مې وکتل، نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټې دم شي، لکه یو شان سفر. نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وې، وی هغه هم ګټې خواله را روان، هم د سوري په نیت را روان و. وایي دته مخکې شومه، نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ او نبی علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وکتل شي. تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي اوخ بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده، په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه سونه شي، مجبوري ده. وی نبی علیه السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما هغه شپونکي ته وی بچې څوک یې؟ نو د مکې د یو کافر غلام ووی چې دا پلانکي غلام یم، یې ما وپېژن. وی چې ما له به لږ پی راکړې؟ بلکل. نو یې ما سره یو جام و، په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي، وی هغه جام مې وله ورکړ. وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وڅنډه، وی هغه لاس وڅنډه. وی چې دا غلام زه وڅنډه، وی غلام دې وڅنډله، وی دې کې راله پیوله شه. نو پی راله په هغه جام کې ولوشه، نو یا خو ګرم پیو، نو ما پکې لږې اوبه واچوي، یو پوټې لسی دې جوړه شي او یخه شي. وی چې رالم نبي علیه السلام را پاسېدلی، نو ما ورته وی صاحب دا وڅښه، نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وڅښله. او حضرت زبیر د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی، دې وخت کې د نبي علیه السلام سره دقه یوه رشته ده. د ابوبکر صدیق لور پې واده ده، خو وروسته دې وخت کې لا نه، هغه چېرته په سفر را روان و، مخې له راغی، وی هغه رالې یو 2 جوړې جامې راکړې، وی موږ دپاره لوی غنیمت و. نو په مکه کې یو لوی کافر دی سراقه وی چې د ناستو د ملګرو سره وی دې کې یو سړي راغی، وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدی شي چې دا د محمد قافله صلی الله علیه وسلم. سراقه غټ بدماش وی ما ورته وی چې نه دا هغه نه ده، وی ما مطلب نو چې بل څوک رانه مخکې نه شي. مې چې دا هغه نه ده، بل څوک دی را دا پلان کې اوس دا لاړه لږ موده مخکې، لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړه، به د هغه قافله وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي، نو یې غلې غوندې پاڅېدم، وی کور ته ننوتم، نو یې وینځې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې سنت بل څوک رانه مخکې نه شي، د وسلو خان ګټم. وی د کوټې شاته زما اس ودرم او زینت صاحب پې واچو، او وی زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نه شي، نو په کوټه به راوختم او وی د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه خښه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه، وی ځان مې ورسم.
وی چې مې ورسو د نبي علیه السلام قافله بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وکټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې دا خپې په ځمکه ننوتې او د سینې سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړې وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړې بس ما معاف کې نو زه درنه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسو وی نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اسره ووته ځمکې نو د عربو به فالونه نیول وی ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي وی مې چې ته ودرېږه فال ګورمه وی غشي مې داسې وړاکول نو چې لاس مې وردن نه که غشي مې ته راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کړم نو بیا مې اس د مخ په خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړاکول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشي راووت چې راته وایي چې ګورې لا دا کار ونه کړې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړ او اس په مې ښخ شو په ځمکه بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده ای الله مې معاف کړې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبو او بل دا دی چې ما سره لیکل هم وکړې تاسو له امن در کوم لیکل وکړې وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې راته لیکل وکړل ما له امان نامه را کړه وی زه اوس نو دا سراقه وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ما ته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم نو ما وخندل مې چې دا به غټې دعوې کوې اوس ته په خپل وطن کې دی نشته بل وطن ته روانې او دعوه دې دومره غټه ده چې لکه د فارس د بادشاه د کسرا تاج بتې علي او بنګړي ماله به راکوې د کسرا مثال خو هغه زمانه کې داسې و لکه د امریکې بادشاه چې خیر وی را رخصت شم نو په لاره کې به څوک مخې له راتلل او ما نه به یې تپوس کو نو ما به ورته دا لار ما کتلې ده دروغ به م نه وي ور کافر دروغ به م نه وي دا مې کتلې ده نو ټیک لار خو یې کتلې وه نو ما به ته خلک تمبول دشمن دی او خدای پې د پیغمبر علیه السلام دفاع کوي او مغسې روڼ ګورې وشوه دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی هغه به یو ډبي کې بند کې ماله به فورا مدینې ته رالیږي هغه د نه پوټې هم ضایع نه شي او دا بریده به ماله رالیږي دا سراقه به ماله رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول یې جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړي دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راویې رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وي د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استازي دوباره ولېږه وي بنګړي پکې نشته چا به طلب وکړو بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل نو هغه یې هم ورکړو نو حضرت عمر بره سراقه ته وی راشه اوسه وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم وی تا هغه وخت سره څه وی وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ غټې دعوې کوي وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس دا هغه ارمان پوره کړه نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښه او هغه بنګړي ول راواغېستل او په لاس کې ورته واچول پیشنګویي د پیغمبر اعظم پوره شوه که نه شوه بهر کې دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه هم ده یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی خو د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان او د دې چې کوم مسائل دي وغیره او کومې فیدې دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړو یو طالب علم دی هغه مور بیماره ده رب العالمین دې وله شفا ورکړي
نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې په یو بل کوډې کوي، تعویذونه کوي، سحر کوي، جادو کوي. دا سخت جرم دی. دا د ښځو عادت شته بالکل. بعضې پلیتې ښځې دي، زه ورته پلیتې ښځې وایم، ګنده ښځې دي، ګنده او د خدای دشمنانې ښځې دي چې دا ګرځي او په ښځو کوډې کوي او جادوګان پې کوي او تعویذونه پې کوي او سحر پې کوي. دا سخت جرم دی، خطرناک جرم او ډېره لویه سزا ده. او چې څوک هم دا سحر او کوډه کوي، ګورې دا چې څوک یې لیکي د دا د ایمان نه خلاصي. هغې کې داسې الفاظ لیکي چې هغه الفاظ د کفر دي، د کفر. ما کتلي دي بعضې چې راوخېږي ما له خلک روړي وګوره، هغې کې کفري الفاظ دي. تر دې حده پورې بعضې ظالمان کوي، بعضې ظالمان چې د الله او د پیغمبر نوم د سارو په متیازو لیکي. دا ظالمان دومره سپېره خلک دي. نو چې څوک دا کوډه کوي هغه هم د ایمان نه خلاص دی، او چې څوک کمې ښځې ورپسې دي چې ما له کوډه وکړه نو هم د ایمان نه خلاصه شوه که نه شوه. تا ته خو هغه ال نه وایي چې دې پسې لیکمه، لیکن ما خو خبر کړې که نه. کفري الفاظ لیکي. دا په یو بل کوډې کول او په یو بل جادو کول او په یو بل تعویذونه کول دا سخت حرام دي. مسلمان ته ضرر رسول ډېره لویه ګناه ده. مسلمان ته ضرر رسول دا سخت جرم دی، دا د خدای دشمنی ده، دې نه ځان ساتئ. دا سخته ګناه ده. دا څه ملګري دي نومونه یې لیکلي دي، هغوی څه مشکلات دي. الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدله کړي. دا ملګري دې څه وجې هم لیکلې ده او بل وایي چې امتحان مې مکمل شوی دی، الله دې دله په نتیجه کې کامیابي نصیب وګرځوي. دعا وکړئ. الہ العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان. خدای موږ د ګناه نه وساتئ. خدای چاته څه حاجتونه دي حاجتونه پوره کړي. الله چاته څه مشکلات پریشانې دي هغه ور په خوشحالو باندې بدله کړي. خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو د قهرونو په حفاظت کې وساتئ. خدای د ابتلاءات او امتحاناتو سختو نه مو ساتئ، بچیم کامیاب کړي. خصوصا زمونږ د بعضې دوستان دي موږ له د جمعې په ورځ باندې د جنریټر چالو کړي زمونږ د حاجي صاحب سلو میرے یرشوران خدای پاک دې وبخي، شمشاد حاجي صاحب، حاجي شمشاد احمد صاحب مرحوم، الله دې مغفرت نصیب کړي. د هغې د بچي دي موږ سره دا مدد کوي چې موږ ته د بجلۍ کله ضرورت شي نو موږ له تار را کړی د جنریټر راته چالو کړي. دعا ورته وکړئ. حاجي صاحب په خپل هم ښه انسان و، په خپل وخت کې د جوماتونو سره ډېر امداد کړی دی، بچي هم خالقان دي. الله یې دا شمشاد حاجي صاحب په قبر انوار نازل کړي او خدای پاک دې کور د مرضونو نه محفوظ وساتي. الله یې دا بچي کامیاب کړي او د دې لوی جومات سره موږ سره چې کوم تعاون کړی دی ولا الله اجر په دواړه جهانه ورکړي. څوک چې زموږ د جومات سره د مال د بدن هر قسم مدد یا خدای کفر دی او د دین مدرسه ده، د جومات د ماشومانو مدرسه ده، چې څوک ورسره مدد کوي الله دې ورسره په دواړه جهانه مدد وکړي. الله خیر وخت کې زموږ په خپله کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد